السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف هغه عبادت دی چې زموږ په هر عبادت کې حصہ لري او زموږ هر عبادت په درود شریف باندې الله جل جلاله را قبلوي. لمانځه په پای کې درود شریف ویل کیږي، د دعا په سر په پای کې درود شریف ویل کیږي. د دین هر رکن د اسلام په حق کې د درود شریف حصہ شته. حج امام نووي رحمت الله علیه مبارک فرمایي په ورځ د عرفات سنت ده د دعای به ډېرې کوئ، لا اله به وایاست، تلبیه به وایاست، استغفار به وایاست، قرآن به تلاوت کوئ او درود به وایاست. درود به ډېر وایاست. صحیح اصول اته څلوېښت اللواء المعلم بمواتین الصلاة علی نبی صلی الله علیه وسلم. نو محترمینو حجانو صاحبانو، څوک نن څوک سبا د ورځې و مینا ته باسي، په مینا کې شپه کوو، بیا عرفات ته ځو. عرفات کې د ماښام لمونځونه قضا کوو، بیا راوځو مزدلفې ته. دا ټول هغه ځایونه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او انبیاء علیهم الصلاة والسلام او ملائکه او اولیاء الله ورپسې ګرځېدلي دي. دا د درود شریف ځایونه دي. درود شریف ډېر وایاست. حجانو صاحبانو، په درود شریف باندې خپل حجونه مبرور کړي، قبول یې کړي د الله په دربار کې. حجانو صاحبانو، دا په لکاو پیسې چې تاسو مصرف کړي دي د دغو ورځو څخه چې دا نن و سبا کې شروع کېږي، دغه 5 و 6 ورځې حج دی. دا نور چې مخکې موږ طوافونه عمرې کوو کې وروسته کوو، دا زواید عبادت دي، نفلي عبادتونه دي، باندې فرض نه دي، فرضیات نه دي. عمره هر وخت کېدای شي، صرف د اختر له څو ورځو ماسي. طواف هر وخت کولی شي، خو حج په کال کې یوه ورځ چې هغه د عرفات ورځ ده. هغه نور خو نو بیا واجبات چې مینا ده، مزدلفه ده، شیطانان ویشتل ده، بیا قرباني کول. نو دا ډېر پیسې چې مصرف شوي دي د دغو څو ورځو دپاره. تاسو به د موبایلو سره ډېر احتیاط کوئ او عاجزي به کوئ. د الله جل جلاله څخه به د بخښي، الله جل جلاله څخه به د ګناهونو بخښل غواړي. الله جل جلاله څخه به ولا حول ولا قوت. پرون چا نمبر غوښتي، ما نمبر نه درکوم، تی د پښتانان داست پر دې ټیم ټلیفون وکړي چې هغه زموږ بیان کړو. شیخ محمد علي صاحب د الله غرق رحمت وګرځي، د سبق په مابعد کې مې ټلیفون راغلی، د باندې سره ساعه وکړل طالبان حضور مراخره وکړي. نو اوس دی ته به د عاجو مسله ورپېښ شوي، الله دې هدایت ورته وکړي، بیان یې رسه وکړي. نو حجاجو صاحبانو ډېر احتیاط به کوئ، دعاوې به کوئ. درود شریف هغه عبادت دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره محبت به ډېرېږي. محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کامل مؤمن علامه ده. که یو چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې اوښکې تویولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق کې اوښکې تویولې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ودیدار ته هوا کېدله، نو هغه دې پوه شي چې زه کامل مؤمن یم. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نهایي محبت درلود. ام ایمن رضی الله تعالی عنها یو حبشیه مینځه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا آزاده کړله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې ډېر خدمت وکړي. او مقصد فاطمه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفاته وروسته عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي انطلق بنا الى ام ایمن نزورها، درځه ولاړ شو ام ایمن ته زیارت یې وکړو، کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزورها، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دې زیارت کوو. او ورپسې زیارت به یې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مینه به ورباندې ماته
فلما انتهيتنا إلى بكت کوم وخت چې دی ورسېدل دی وژړل دی مبارک تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یاران مبارکان ورغلل دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خسران و عمر رضی الله عنه صدیق رضی الله عنه دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسران و دواړو لوڼې ورکړې وې دا نو کمال محبت مال یې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړي لوڼې یې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړل ځانونه یې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړل دې دوه مبارکان چې ورغلل ام ایمن رضی الله تعالی عنها وجړل فقال لها ما يبكيك ول چشتي جړي ما عند الله خير لرسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول سوي دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ته ورزیات ډېر خیر دی دته الله ورغوښتی دی د الله دوست ته ولې وژاړې دې ورته وویل زه پوهېږم ما عند الله خیر لرسوله صلی الله علیه وسلم هغه څه چې د الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېږي هغه د دپاره خیر دی لکن پر دې غژاړم قد انقطع من السماء لوح أنا الوحي قد انقطع من السماء الأسمان څخه وحي قطع قرآن ورنار نازلېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار اوس په دنیا کې نور موږ نشو کولی دواړو یې ډېر سخت وژړل ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار پر موږ باندې منع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار موږ نشو کولی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیدار پسې ژړل په فراق کې ژړل روایت انس بن مالک ذکر کړی د صحیح المسلم رقم 2450 محترمینو حجاجو دا هغه مځکې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په نمجنو په لندو سترګو باندې ورباندې ګرځېدلی دي دا هغه مینا ده دا هغه عرفات دي دا هغه مزدلفه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زما او ستا دپاره دلته ژړلي دي بدخوابه سوی دي ما او تا دپاره یې بخښه غوښته انبیا علیهم الصلاة والسلام خو الله بخښلي دي خو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژاړي روایتو کې راځي چې په عرفه کې د عرفې په ورځ او په ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وژړل ډېر یې وژړل جبرائیل علیه السلام ورته راغلی جبرائیل چې الله جل جلاله وایي امت مې در معاف کړی دي هېڅ امتیان یې ور وښول چې دا نه معافېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عرفات د مزدلفې پر لار باندې مې ژاړي په یا رب هغه امتیان هم راوبخښه په مزدلفه کې سهار خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم وکړي ویې خندل شونډان مبارکانو باندې خندا را صحابه کرام خوشحاله شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژړا په خندا بدله شوه ول یا رسول الله په څه دې وخندل ول شیطان وینم پر دغه راوړي د ګوزو یې د شرنګۍ دي او پر سر خاورې باندې وایي محمد رسول الله امت راڅخه خلاص کړي هغه دلته دومره زحمتونه زموږ دپاره کښلي دي او ما ورته نو دلته په خیمو کې په ټلیفونانو اخته یو په حتی کاروبارونه لا هم موږ په مینا او په مزدلفه کې نه پرېږدو یو ځکه ټلیفون استعمال کړه خو یو چا مسله به ورجوابوم یا به د درود نتایج جمع کوم دلته اوس صاحبان حاجیان راغلي دي په مینا کې به هم تجارت کوي مزدلفه کې به هم کوي په عرفات کې به هم دا د آخرت د فصل ورځې دي پر کال به ستا پیسې ته به نه نسې به راکړی ډېر شتمن په دنیا ستا نه دي راغلي دا الله جل جلاله هغه خلک راغواړي چې اراده یې ورته د څه وي چې زیارت وکړي اوس حرم شریف ته راتلم نو مې تواب که اوس پام وران مې کوله باره پسې شپې مو باسې کړم د ورځې باسې کړم موږ به مناسک ورته راخلاص کړو دا توران داسې په سواو زراو ناست وه غریبان خلک دي دا خلکو خیراتونه ورکول نو ما فکر کې باندې سومان که په پیسو وای نو دا خلک خو نه سوای راکلی دلته د حرم کې د ډوډۍ د خوړلو وس نه لري نو بس د الله اراده و چې راس بیا نو وای راس
بیا خان و فقیر نه غواړي باچا او ګدا نه غواړي ډېر ګداان رالل ډېر باچاهان نه دي راغلي نو محترمینو تاسو به دا فکر کوئ چې پر کار به بیا راسئ کار به د شتمني یي ته به نه نو کوشش وکړئ دا ورځې مه ضایع کوئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته